چې قرآن دی ګوره په دنیا کې الله نبی علیہ السلام له دا کوثر ورکړی دا قرآن چې زموږ مخې ته پروت دی او په آخرت کې کوثر چې کوم دی یو نهر دی او حوض دی نبی علیہ السلام فرمایي هغې باندې به زه ولاړ یم او ګیلاسونه یې داسې دي لکه په تعداد د ستورو باندې او ډېر لوی حوض دی او نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې زما خواله راشي او دې نه مې ورله اوبه ورکړي لم یظمأ ابدا دا به کله تږی نه شي تنده به یې وانخلي الله دا موږ ته نصیب کړي ځکه سخته ورځ د قیامت کنه په دې ورځ چې دې اوبو نه محرومه شوې خټ تاوان دې وکړلو نو دا کوثر به د آخرت ته څنګه میلاویږي دنیا کې به دې کوثر نه فایده اخلي کم کوثر چې ستا مخې ته پروت دی دا قرآن دا نبی له الله ورکړی دی دنیا کې د دې کوثر نه اوبه وڅښه قرآن ته کښېنه د الله کتاب برې عمل وکړه دین عقیده زده قیامت کې به ورته هغه کوثر میلاو شي یقینا موږ تعالی درکړی دی خیر کثیر فصل لربک نو مونځ کوه د خپل رب دپاره لربک کې لام د اخلاص دپاره دی خاص د رب دپاره یې کوه وانحر او قرباني کوه د رب دپاره مونځ کوه د رب دپاره قرباني کوه د رب دپاره ان شانئک یقینا ستا دشمن چې دی هو الابتر خاص هغه ډېر بې خیره دی ابتر په انسانانو کې چاته وایي چې د هغه اولاد نه نارینه هغې ته وایي او دغه رنګه په سارو کې چاته وایي بېلکۍ دی به نبي علیه السلام ته ابتر ویلو نعوذ بالله مشرکانو د مکې به څه ویلې وایي دا پیغمبر ورته وایي پیغمبر دا خو ابتر دی وایي بچي نه پاتې کېږي نبي علیه السلام بچي په وړوکوالي کې زامن وفات شو نو دوی مړی سبا یې څوک وارث هم نشته دی دا خو ابتر دی ځکه په انسانانو کې ابتر هم دي ته چې نسل یې نه یعنې بې نسل به د ختم شي د ده نه بعد الله فرمایي نه ای نبي ستا د دشمن نسل به ختمېږي او نن وګوره که نه ته مکې ته لاړ شه حج له لاړ شه عمرې له لاړ شه او لږ په دې حرم کې ودرېږه یا د مکې په بازار کې ودرېږه وی خلکو یې مکې والا دا ابو جهل څوک خاندان والا شته خلک به راته کنځلو کې چې غلی کښېنه ابو جهل نوم دلته مه اخله څوک تا ته په عربو په مکه کې نه میلاویږي هغه غټ غټ بدماشان چې لوی لوی خاندانونه وو د ابو جهل عتبه عقبه امیه ابی بن خلف دا لوی لوی سرداران د دې نوم اخیستو والا هېڅوک هم نشته چې بدماشي یې کوله کعبې قبضه کړې وه مسجد حرام یې قبضه کړی و نبي علیه السلام یې پکې مانځه ته نه پرېښودی خو د اشهد ان محمد رسول الله چغې به والی کېږي په حرم کې او د نبی علیه السلام دا بچي به د ټولې دنیا نه را روانې دا طوافونه به کوي دا د نبي علیه السلام بچي مونږ ټول کړه الله وی ای نبي ستا دشمن به بې نسله شي ستا د دشمن چې نن